راشه ورشه. له جغرافیایي موقعیت رانیولې تر اقتصاد او سیاست د هېوادونو بشپړه معرفي، د هېوادونو تاریخ، کلتوري ارزښتونه او د پراختیا رازونو ته کتنه. راشه ورشه خپرونه د نړۍ پېژندنې دریڅه. د سپوږمۍ راډیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې ښاد او بریالي اوسئ، دا د یو ځل بیا د سپوږمۍ راډیو نه د راشه ورشه د خپرونې واره رسېدلی. په نننۍ خپرونه کې یو ځل بیا ځو د افریقا لویې وچې ته او د جیبوتي ښکلی هېواد درپېژنو. په دې هیله چې د دې خپرونې تر پای شیبو پورې راسره مل اوسئ. د جیبوتي هېواد د نامه لنډیز جی رسمي نوم د جیبوتي جمهوریت، نړیوال نوم جیبوتي. جغرافیایي موقعیت ختیځه نیمه کره، شمالي نیمه کره. جیبوتي د افریقا لویې وچې په ختیځه برخه کې د عدن خلیج په لویدیځه څنډه د باب المندب په جنوب او یمن ته مخامخ د ختیځ طول البلد د 41 درجو نه تر 43 درجو او د شمالي عرض البلد د 11 درجو نه تر 14 درجو په ماینځ کې موقعیت لري. پراخوالی 8461 مایل مربع د نړۍ 111 غټ هېواد دی. څلور خاوې. Djibouti is located on the Horn of Africa, bordered by Eritrea, Ethiopia, and Somalia, right across the Gulf of Aden from Yemen on the Arabian Peninsula. Djibouti is one of the busiest shipping lanes in the world, right at the mouth where the Indian Ocean and Red Sea meet at the Bab al-Mandab Strait. شمال ته اریتریا، شمال لویدیځ ته ایتوپیا، جنوب ته سومالیا، ختیځ ته د عدن خلیج، لویدیځ ته ایتوپیا. اقلیم جیبوتي سوځنده او وچه توده هوا لري. په دغه هېواد کې د تودوخې منځنۍ درجه د جنوري په میاشت کې 10 او په جولای کې 15 ثبت شوې ده. جیبوتي د عدن له خلیج او سره سمندرګي سره د نږدېوالي سره لږ ورښت لري. په دغه هېواد کې د ورښت منځنۍ کلنۍ کچه 200 ملي متره ده. نور جغرافیایي ځانګړتیاوې. جیبوتي داسې یو نیم غرنی هېواد دی چې جګ غرونه او جګې څوکې نه لري. دغه هېواد ځینې ختیځې او جنوبي سیمې په ځنګلونو پوښلي دي. د جیبوتي ډېره خاوره لوړه پرته او ډاګونو نیولې ده. یوازې په ختیځ کې یوه ټوټه ساحلي سیمه ټیټه او اواره ده. سیاسي بشري جغرافیه. پلازمینه د جیبوتي ښار دی. نفوس یې 10 میلیونه کسانو ته رسي. د جیبوتي د نفوس دیموګرافیکي ځانګړتیاوې دا دي. د نفوس ګڼوالی په 1 کیلومتر مربع کې 15 نفره. د نفوس ګڼوالی په 1 مایل مربع کې 9 نفره. د ژوند تمه په منځنۍ توګه 62 کاله. د ژوند تمه په نارینه‌وو کې 60 کاله. د ژوند تمه په ښځو کې 65 کاله او یوه ښځه په ټول عمر کې 3 ماشومان زیږوي. اداري ویش. جیبوتي د اداري ویش له پلوه په 6 ولسوالیو ویشل شوې ده. مهم ښارونه یې جیبوتي، دانان، علي سبا، تاجوره، اوباک، دایخیل، حلحل، ګوبیتوا او دورا دي. نژاد تور، سپین او ګډ ایسي 65 سلنه، افار 15 سلنه، دین او مذهب اسلام 95 سلنه او مسیحي 15 سلنه، ژبه فرانسوي، رسمي عربي، رسمي سومالیایي او افار، لیکي لاتین دی. حکومت جمهوریت د جیبوتي نوی اساسي قانون د کال 1992 د سپتمبر د 4 په ټول پوښتنه کې تصویب او نافذ شوی دی. دغه هېواد اوسنی ولسمشر اسماعیل عمر او لومړی وزیر یې عبدالقادر کمال محمدي دی. د جیبوتي ولسمشر د خلکو په خوښه د 5 کلونو لپاره ټاکل کیږي. دغه هېواد ولسمشر د 15 کلنۍ پورې 2 ځله کار کولای شي. دغه هېواد لومړی وزیر د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. د جیبوتي د کابینې وزیران چې د لومړي وزیر لخوا ټاکل کیږي
ولسمشر ته مسؤلیت لري. د جیبوتي د مرستیالانو ټولنه یا شورا 15 غړي لري چې ټول د خلکو په خوښه د 15 کلونو لپاره ټاکل کیږي. په دغه هېواد کې د رایې ورکولو سن 18 کلن نه تر 42 کلونو پورې رایې ورکول عمومي دي. د جیبوتي حقوقي نظام د فرانسې په مدني قوانینو، اسلامي اصولو او عنعنوي روایاتو ولاړ دی. ستره محکمه د دغه هېواد لوړ قضایي ارګان دی. سیاسي ګوندونه، ملي ولسواک ګوند، د نوې کېدنې ولسواک ګوند، د خلکو د پرمختګ ګوند، د جیبوتي د پرمختګ ګوند، د خلکو ټولنپال ګوند او د عدالت او ولسواکۍ ګوند. د خپلواکۍ ورځ 1979 د جون 28 له فرانسې څخه، ملي رخصتۍ ورځ د خپلواکۍ ورځ د جون 28 په یوین کې د غړیتوب نیټه 1979 د اگست 28 او د دې ترڅنګ په نورو نړیوالو ټولنو کې هم غړیتوب لري. بیرغ دوه مساوي افقي ټوټې، پاسنۍ کمرنګ آسماني شنه او لاندې کمرنګ شنه، د جیبوتي د ملي بیرغ په کیڼه خوا کې یو سپین مثلث داسې پروت دی چې دوه څوکې د بیرغ له دوو کنجونو سره منطبق دي. د دغه مثلث په منځ کې یو سور ستوری ښکاري. ملي سرود د جیبوتي ملي سرود جیبوتي نومیږي چې دا دی: اقتصادی جغرافیا، عمومی کتنه. The economy of Djibouti is derived in large part from its strategic location on the Red Sea. Djibouti is mostly barren, with little development in the agricultural and industrial sectors. The country has a harsh climate, a largely unskilled labor force, and limited natural resources. The country's most important economic asset is its strategic location connecting the Red Sea and the Gulf of Aden. As such, Djibouti's economy is dominated by the services sector, providing services as both a transit port for the region and as an international transshipment and refueling center. جیبوتي په شمال ختیځه افریقا کې د سوداګرۍ د یو آزاد زون په توګه د پاملرنې وړ ستراتیژیک موقعیت لري. له همدې امله د دغه هېواد اقتصاد په هغه خدماتو او فعالیتونو متکی دی چې په دغه موقعیت پورې اړه لري. د جیبوتي 80% نفوس د هېواد په پلازمینه کې میشت دی، پاتې 10% نور کوچیاني ژوند لري. په جیبوتي کې د کرنې سکتور د ورښتونو د کموالي له امله یوازې میوې او سابه تولیدوای شي. دغه هېواد د خپلې اړتیا وړ ډیر خوراکي مواد له بهر څخه راوړي. جیبوتي په خپله سیمه کې د ترانزیت سوداګرۍ یو لوی مرکز دی. دلته د لوی او کوچنیو بیړیو د سون توکو پمپ استیشنونه هر وخت فعال وي. په دغه مرکز کې له یوې بیړۍ څخه و بلې بیړۍ ته د مالونو د لیږد چارې هم سرته رسیږي. Djibouti has seen significant improvement in macroeconomic stability, with its annual gross domestic product improving at an average of over 3% since 2003. This comes after a decade of negative or low growth. This is attributed to fiscal adjustment measures aimed at improving public financing, as well as reforms in port management. Despite the recent modest and stable growth, Djibouti is faced with many economic challenges,
particularly job creation and poverty reduction. د جیبوتي گاونډی هېواد ایتوپیا اوبو ته لار نه لري. د جیبوتي په بنادرو کې 80% صادراتي او وارداتي توکي په ایتوپیا پورې اړه لري. دا سوداګري جیبوتي ته ښه عواید برابروي. جیبوتي لږ کاني توکي او کمکای صنعتي سکتور لري. له همدې امله دغه هېواد د خپلو پرمختیایي پروژو تمویل او د تادیاتو د انډول لپاره بهرنیو مرستو ته اړ دی. په جیبوتي کې 10% وزګارتیا د دغه هېواد د دولت لپاره ستره ستونزه جوړه کړې. خو پاتې دې نه وي چې اوس د جیبوتي هېواد اقتصاد ښه لور ته روان دی. غیر خالص کورنی تولید 250 میلیونو ډالرو ته رسي. د غیر خالص کورنی تولید کلنۍ وده 4%. د سړي سر کلنۍ عاید یې 2214 ډالرو ته رسي. د غیر خالص کورنی تولید سکتوري جوړښت کرنه 15%، صنعت 60% او نور خدمات جوړوي. د کار ځواک یې 400,000 کسانو ته رسي. وزګارتیا 40%. هغه کورنۍ چې د فقر له کرښې لاندې ژوند کوي 40%. بودیجه عواید 500 میلیونه ډالره او لګښتونه 505 میلیونه ډالرو ته رسي. صنعت، ساختماني مواد، اوبلن ګاز، د بیړیو ورکشاپ، ټوکران، برېښنا، د خوراکي موادو پروسس، مدني اوبه، لبنیات، غوښه او لاسي کارونه. کرنه د جیبوتي 15% ځمکه د کرلو وړ ده. د دغه هېواد 12% خاوره څړځایونو او 83% غرونو، سیندونو، ډاګونو، غونډیو، ښارونو او د استوګنې کلیوالو سیمو نیولې ده. د دغه هېواد 15% خلک د کرنې په سکتور کې په کار بوخت دي او د هېواد 4% غیر خالص کورنی تولید له دې سکتور څخه لاسته راځي. ږدن، خرما، میوې، عطري بوټي، سابه، غوښه، لبنیات، هګۍ او واښه د جیبوتي د کرنې او د څارویو مهم محصولات بلل کېږي. مهم کانونه: سره زر، د چینی لوښي، چونه، ګچ، مرمر او مالګه. صادرات ټوله بیه 105 میلیونه ډالره. واردات ټوله بیه 470 میلیونه ډالرو ته رسي. غټ تجارتي شریکان: مالوزیا، چین، هند، سعودي عربستان، اندونیزیا او پاکستان. د پیسو واحد د جیبوتي فرانک دی. مالی کال یې عیسوي دی. وزنی سیستم یې متریک دی. 115 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ لري. 10 هوایي ډګرونه لري چې 15 پاخه دي. د ټلیفون کوډ یې 00253 دی. د انټرنیټ کوډ یې GD دی. د انټرنیټ ګډونوال یې 300,000 کسانو ته رسي او د موټر چلولو سمت یې راست دی. رسنۍ: په جیبوتي کې خصوصي سکتور ته د کار اجازه نشته. د دغه هېواد د رسنیو دولتي شرکت 2 تلویزیونونه او 4 راډیوګانې لري او د دې ترڅنګ 4 ورځپاڼې شته. هر کال 20 عنوانه نوي کتابونه خپریږي او هر سړی په منځنۍ توګه په کال کې 1 کیلوګرام کاغذ د لیکلو، لوستلو او خپرولو لپاره لګوي چې د نورې نړۍ په پرتله لږ دی. ټولنیزه پرمختیا: جیبوتي د غیر خالص کورنی تولید او سړي سر کلنی عاید په حساب د افریقا او نړۍ له پرمختلونکو هېوادونو څخه شمیرل کیږي، سره له دې چې 42% خلک د فقر له کرښې لاندې ژوند کوي. په دغه هېواد کې له 15 کلونو څخه پورته 80% خلک، نارینه 80% او ښځې 60% په لیک او لوست پوهیږي. زده کړه د 6 کلن نه تر 15 کلنو ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره جبري ده. په دغه هېواد کې شخصي ښوونځي او کالجونه هم شته چې په فیس زده کړه کوونکی مني. پاوځ: د جیبوتي ملي وسلوال پاوځ، ځمکنی پاوځ، هوایي پاوځ، سمندري پاوځ، د ساتونکو په ګډون سمندري پاوځ او پولیس د عسکرۍ خدمت سن 18 کلن په خپل خوښه. د جیبوتي تاریخ ته لنډه کتنه: له میلاد څخه 3 پیړۍ مخکې دیابله قوم د عربستان له ډاګونو څخه د جیبوتي اوسنۍ خاورې ته ورګډ شو او د دې سیمې په جنوبي ځمکو یې واړول. اوسنۍ افار یا د ناقله د همدې قوم لمسیان او کډوڅیان دي. وروسته عیسی قوم چې په اصل کې د سومالیا له پخوانیو خلکو څخه دي د جیبوتي جنوب سیمو ته وخوځېد
افار یې له دې سیمې څخه په شا وتمبول او په شنو ساحلي سیمو کې میشت شول. د اسلام دین په 825 کې جیبوتي ته ورسېد او ډېر مشران او عادي خلک یې په اسلام مشرف شول. له دې وروسته د جیبوتي اقتصاد د مسلمانو عربو سوداګرو لاسته ولوېد. په 14مه پیړۍ کې پرتګالیان جیبوتي ته ورسېدل. له پرتګالیانو څخه مخکې د جیبوتي اوسنۍ خاوره د مصریانو او نورو عربو او ترکانو لخوا هم اداره شوې وه. هغه وخت چې د سویس کانال جوړېده، فرانسویان د غذا استراتیژیکي ارزښت ته متوجه شول. کله چې بریټانویانو د سیشلز ټاپو ونیو، فرانسویانو د سیالۍ د برابرولو او سویس د کانال سره سمندرګی وغځاپو او د اوبوک بندر او شاوخوا سیمې یې په 2500 فرانک واخیسته. دغه سیمې په کال 1885 کې له سومالیا سره یو ځای یو فرانسوي مستعمره جوړه کړه چې فرانسوي سومالیا نومېده. همدغه وخت له سومالیا سره د اوسني جیبوتي پولې د فرانسویانو لخوا په نښه شوې وې. په کال 1890 کې فرانسوي سومالیا او سومالیا سره جلا شول. فرانسویانو د فرانسوي سومالیا پلازمینه له اوپاک څخه د جیبوتي ښار ته ولېږدوله. په کال 1918 کې د جیبوتي ادیس ابابا ایتوپیا ترمنځ اورګاډی جوړ شو. په همدې نړیواله جګړه کې د اړیکې پرې شوې. د اورګاډي پټلیو ته زیان ورسېد او فرانسې په کال 1946 کې دغه اداري واحد له سمندر څخه د پورې غاړې فرانسوي سیمې په نامه وباله. د افار او ویسا د قبیلو خلک هغه لومړني کسانو چې د خپلې خاورې د خپلواکۍ لپاره یې مټې ونغاړلې. که څه هم چې د دوی ډېر پاڅونونه له ماتې سره مخامخ شول، خو هڅې یې سړې نه شوې او د خپلواکۍ ناره ورځ په ورځ پیاوړې کېده. په کال 1958 کې فرانسوي سومالیا د فرانسوي ټولنې د هېوادونو په غړیتوب ومنل شوه. په کال 1960 کې فرانسوي مقاماتو د فرانسوي سومالیا نوم په افار او ویسا واړاپو او په همدې کال کې د فرانسویانو او د افار او ویسا د خپلواکۍ غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې ډېر کسان ووژل شول او ځینې نور بندیان شول. همدغه وخت فرانسوي مقاماتو د کال 1960 د جون په 4مه د افار او ویسا د سیمې لپاره نوی قانون جوړ کړ چې د هغه له مخې د دغه هېوادګي ټولې بهرنۍ اړیکې، دفاعي چارې، مالي او امنیتي مسلې د هغه کمیسار لخوا اداره کېدې چې د فرانسې د دولت لخوا ګمارل کېده. په هغه دولتي ټولپوښتنه کې چې د همدې قانون له مخې وشوه، د افار او ویسا 80 سلنه خلکو له فرانسې سره د یووالي او پاتې کېدلو لپاره رایه ورکړه. په کال 1940 کې په ټوله سیمه او په تیره بیا په افار او ویسا کې د پردیو یرغلګرو په ضد هلې ځلې زیاتې شوې. فرانسې چې په سیمه کې ډېرې ستونزې درلودې، تر نړیوال فشار لاندې د افار او ویسا له خپلواکي سره موافقه وکړه. په هغه ټولپوښتنه کې چې په کال 1970 د مې کې په دغه هېواد کې وشوه، 98 سلنه خلکو د خپل هېواد د پوره خپلواکۍ لپاره رایه ورکړه. له دې سره جوخت د هېواد نوم بیا بدل شو او دا ځل د جیبوتي په نامه ونومول شو. د دغه هېواد بشپړه خپلواکۍ د همدې کال د جون په 28 اعلان او د ملګرو ملتونو د ټولنې په غړیتوب ومنل شو. له خپلواکۍ څخه وروسته حسن ګولد د جیبوتي د ولسمشر په توګه وټاکل شو. په دې وخت کې د جیبوتي دولت د افار او ویسا د قومونو له ستونزو سره مخامخ و چې هر یو ډېر امتیازات غوښتل. ولسمشر چې خپل عیسا او خپل لومړي وزیر د افار له ډلې څخه وټاکه، فرانسوي د هېواد رسمي ژبه کړه او د عربو د ټولنې غړیتوب یې ترلاسه کړ. له جیبوتي سره د افغانستان سیاسي اړیکې. افغانستان او جیبوتي هیڅ راز اړیکې نه لري. له افغانستان څخه تر جیبوتي پورې د هوا له لارې فاصله 3515 کیلومترو ته رسي. د کابل او جیبوتي زماني توپیر 1.5 ساعت. قدرمن اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه. په دې هیله چې ستاسو په معلوماتو کې زیاتوالی راغلی وي. تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسې په لوی او بخښونکي الله سپارم. ښې چای. jamhuuriyadayda bilan Djibouti dalkayga janadiifkay Djibouti dalkayga jamhuuriyadayda bilan Djibouti